د وزیر اکبر خان له 15 سړک تر قلعه موسی بیبي مهرو غونډۍ پورې د نوي وسلوونکي سړک د جوړونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کابل ښار له وزیر اکبر خان 15 سړک نه تر قلعه موسی بیبي مهرو غونډۍ پورې د وسلوونکي سړک د جوړونې چارې چې له نن کابو 3 میاشتې وړاندې د حفظ و مراقبت ریاست له لوري پیل شوې وې په چټکۍ سره روانې دي چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته هم وسپارل شي. د یادې سیمې اوسیدونکي خوښ دي او د کابل ښاروالۍ د کارونو د ستاینې ترڅنګ وایي چې د تېرې واکمنې ادارې پر مهال یاد سړک د وخت د زورواکو لخوا د ټرافیکو او عامو خلکو پر مخ تړلی و او پکې شخصي کورونه رغول شوي وو. ما از شارولای خوش هستیم که سرکم بخش موجود کردم، یعنی آمده قیراس این سرکم واس کردن آمده دیگه جور میکنم که خوش هستیم. این سوشو شما میبینید که تو کار کرده رئیست موانی رو جمع کرده رئیس نشونم دیگه خوش هستیم. شارولای خوب کار فعالیت دارن. پیش از این سرک نبود، پیش از این سرک بود بندش کرده بودن کت موانع و چیزا موانع بود بسیار چیزا بود دیگه. انشالله بعد چشم دید خودتان میبینه که این سرک چالا روان است. د دې ترڅنګ بیا دغه پروژې له مسؤلینو یو تن مسؤل انجینر په خپلو خبرو کې وویل چې د یادې پروژې چارې 80% بشپړې شوې چې په پوره رغونې سره به یې په یاده سیمه کې د ټرافیکو او خلکو پر وړاندې شته ستونزې حل شي. د پروژې کار بشپړ شوی ده او 10% نورې بدنسازي جریان لري. لږ څه هوا سړه شوې ده. د ازدحام ډېر کم شوی ده دغه منطقه کې، خصوصا د چاره‌ای عبدالحق او چاره‌ای مسعود او ساعت عامه وزیر اکبر خان د سهو کې چې موږ د سړکونه جوړ کړي دي د بیخي دغه ازدحام اوس کم شوی ده. بل خو بیا د کابل ښاروالۍ د حفظ و مراقبت رئیس مولوي عبدالحبیب له حریت راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دغه سړک چې 11 متره اوږدوالی او 20 متره سور لري ترڅنګ د سړک دواړو غاړو ته استنادي دیوال او ویاله هم شته چې ټول مصارف یې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ راځي چې د ښاروالۍ د داخلي عوایدو له لوري ورکول کیږي. دغه ساحه چې تاسې ګورئ دا د وزیر اکبر خان ساحه ده. دغه سړک له وزیر اکبر خان تر جمهوریت شروع ده. دا تقریبا 1100 متره طول ده او عرض دې سړک چې ده دا 20 متره ده. دا تقریبا 40 میلیونه مصرف په دې سړک باندې راځي. په دغه سړک کې اوس کار روان ده. 200 متره موږ جوړ کړی ده، 400 متباقي باندې کار روان ده او په دغه سړک چې و دا سړک باندې ډېر کورونه ولو او د خلکو غصب کړي ولو، نو هغه د ښاروالۍ لخوا چې هغه کورونه ټول دغه سولو لرې سولو او دا ساحه صفا سوله او دغه سړک باندې کار روان ده. انشاءالله په زر وخت کې به د خلکو د استفادې وړ شي دا سړک. هیره دې نه وي چې د کابل ښاروالۍ په دې وروستیو کې ډېر هغه سړکونه د خلکو او ټرافیک پر مخ پرانیستي کوم چې له 20 کلونو را په دې خوا د وخت د زورواکو لخوا د عامو خلکو او ټرافیک پر مخ تړل شوي وو چې ښه بېلګه یې د خوشحال خان د بې او جیم سړک او له وزیر اکبر خان تر شیرپوره ځه یادونې دي. مجیدي حریت راډیو، کابل.